د سپېڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. عزتمند لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. ها باز هم تهدید عملات میکنند. امارات اسلامی افغانستان، مردم افغانستان از دفاع از خاک خود دفاع خواهد کردن و به این دفاع استاد و پایبند هستند. د تېرې شپې د افغان او پاکستاني پوځیانو ځواکونو ترمنځ په نښتو کې له 100 څخه زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله. ذبیح الله مجاهد وایي چې په دې نښتو کې 58 پاکستاني سرتیرو د اسلامي امارت 9 ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو نن پاکستان بیا هم پر افغانستان برید کړی دی. ښاریانو د اسلامي امارت لخوا د پاکستان سرتیرو په وړاندې د وروستیو بریدونو هرکلی کړی دی. ځینې ښاریان دا بریدونه د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا د دفاع په توګه ارزوي، نور له دواړو خواو څخه غواړي چې په ډیپلوماسۍ کې د یو بل سره تعامل وکړي. او پاکستان د ترهګرو لپاره خوندي پټنځای. ذبیح الله مجاهد د دې خبرې له ویلو سره له پاکستان څخه غوښتي چې پاکستان د داعش مشران اسلامي امارت ته وسپاري. بشپړ خبرونه. زه یوسف خان لالی یم. د فرضي ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اسلامي امارت د ځواکونو پاکستاني سرحدي ساتونکو ترمنځ په جګړه کې 114 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد په یو مطبوعاتي کنفرانس کې ویلي چې تېره شپه د دواړو خواو ترمنځ په نښته کې 58 پاکستاني سرتیري وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. ښاغلي مجاهد زیاته کړې چې په نښته کې د اسلامي امارت 9 سرتیري شهیدان شوي دي او لږ تر لږه 14 نور ټپیان دي. مجاهد زیاته کړې چې د پاکستاني ځواکونو 20 پوستې هم د اسلامي امارت لاسته لوېدلي دي. د دواړو خواو ترمنځ نښته وروسته له هغې پیل شوه چې د اسلامي امارت ځواکونو د فرضي ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر پوستو غچ اخیستونکی برید ترسره کړو. تېره شپه د اسلامي امارت ځواکونو د پاکستاني سرحدي ساتونکو ترمنځ سخته نښته هغه مهال رامنځته شوه چې د اسلامي امارت ځواکونو د پاکستان د وروستیو هوایي بریدونو په غبرګون کې د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان پر پوستو بریدونه وکړل. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد نن په یو خبري ناسته کې ویلي چې پر پاکستاني ځواکونو برید د افغانستان د حاکمیت نقص په غبرګون کې یو غچ اخیستونکی ګام و. د مجاهد په وینا په دې نښتو کې 58 پاکستاني سرتیري وژل شوي او لږ تر لږه 10 تنه نور ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې د جګړې پر مهال د پاکستان 25 پوستې د اسلامي امارت ځواکونو ته لاسته ورغلې وې. تېرې شپې عملیات افغانستان اسلامي امارت لخوا نه پیل شول. هغه انتقامي عملیاتو چې د دوی د نقض د حریم ځواب وویل شو چې زموږ حریم دوی نقض کړی او دا بریدونه پر ټول امتداد د کرښې کې اجرا شول او زموږ د معلوماتو له مخې 100 نه زیاتې پوستې تصرف شوي دي د مجاهدینو لخوا نه او 58 د دوی نظامیان له منځه تللي دي. د 150 په شاوخوا کې ټپیان لري. د مجاهد په وینا په دې نښتو کې 58 پاکستاني سرتیري وژل شوي او لږ تر لږه 10 تنه نور ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړې چې د جګړې پر مهال د پاکستان 25 پوستې د اسلامي امارت ځواکونو ته لاسته ورغلې وې. 9 پورې زموږ مجاهدین هم شهیدان شوي دي او 14 نه تر 18 پورې زخمیان لرو او د دوی وسلې او مهمات هم نیول شوي دي پر امتداد د کرښې. الحمدلله موږ ډېر زیات آماده یو، تر اوسه پورې آماده یو. لله الحمد مجاهدین ډېر د چمتو حالات کې دي او موږ روان یو د شورالک سیمې ته او لله الحمد د دښمن ګډ شمېر وسلې او مهمات نیول شوي دي. مجاهدینو ته الحمدلله هېڅ مشکل نشته، موږ آماده یو. ټول آماده یو، هېڅ مشکل نشته. موږ خلکو ته دا اطمینان ورکوو چې هېڅ مشکل نشته. وایي جګړه شوې ده، انشاءالله مجاهدینو ته مشکل نشته. خو درانه تلفات اوښتي دي. یا د نښتې د پراخو غبرګونونو لامل شوي دي او هند، ایران، سعودي عربستان او قطر له دواړو خوا غوښتي چې خپل اختلافات د ډیپلوماټیکو لارو څخه حل کړي. د اسلامي امارت ویان زیاته کړې چې د تېرې شپې جګړه د سعودي عربستان او قطر په منځګړیتوب پای ته رسېدلې، خو پاکستاني ځواکونو نن هم د هېواد پر ځینو سیمو بریدونه کړي دي.
پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارد صاحب. مارد صاحب ستړی مه شئ، وخت په خیر، خپرونې ته هم په خیر راغلی. مارد صاحب د تېرې شپې بریدونو ته په کتو د اسلامي امارت کلک ځواب ته په کتو چې پاکستان ته یې ورکړی دی، فکر کوئ چې اوس به بیا هم پاکستان دا جرأت ولري چې یو ځل بیا په افغانستان باندې برید ترسره کړي او یا هم کوم بل څه؟ مننه. لومړی جناب لالی صاحب تاسو ته حقیقي همکارانو ته لیدونکو اورېدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. یقین وکړئ که څه هم برید اوس ودرېده، اوربن اوسه د سعودي او د قطر په منځګړیتوب باندې، اما له ویاړه که څه هم زه د انسان په وژلو په جګړو له ګاونډیانو سره د مسلمانانو جګړو خوشحالېږم نه، ما نن درته یقیني په ډېر ویاړ او په فخر سره ویلی شم چې ډېر زیات خوشحاله یم چې دې پنجابیانو ته بالمثل او د غچ اخیستلو جواب ورکړل شي. په تاریخ د افغانستان کې، په تاریخ د پاکستان کې، تاریخ د افغانستان نه بخره د پاکستان تاریخ جوړ شوی تر اوسه پورې دا ډول حمله د افغانستان چا نه و پرې کړې. صحیح ده، په 1990 کال کې مغولګۍ د 20 اعلیحضرت ظاهرشاه پیلوټ ته امر وکړ، د هاشم خان کابینې مختار ګل صدران ورغی، الوتکې یې ورته وویشتله، خطا یې کړل او ډز یې پرې وکړې د پنجاب په پوستې باندې. د ډاکټر نجیب په وخت کې 3 الوتکې راغلې، د حریم نقص کړ، امر وسه لاړل، الوتکې ویویشتله او دغه سیمه یې ورته بمبار کړه. همدا رقم پلان شوې ډله ییز حمله تر اوسه پورې نه وه. د اولین ځل دپاره د استاد رباني حکومت په اصطلاح مجاهدین راتګ سره وروسته پاکستان د حملې شروع کړې، تر جمهوریت د کرزي صاحب او د اشرف غني صاحب په وخت کې چا جواب نه ورکاوه. په دغه 4 کالو کې زه چورت کې وم چې ولې ډېر په کار وم په امارت باندې. تاسو ویډیوګانې اورېدلي چې کله کله به دوی د افغانستان په څنډو کې او ډز ډوز کاوه، خو بیا به ساتي د جواب ورکاوه، ما بې جوابه نه پرېښودل. دا ور ډېر کلک په کار وم او ډېر خلک ډېر احساساتي سوي وو چې امارت اسلامي نو باید چوپ پاتې نه شي، ځکه پلازمینه ویشتل دښمن یې ولي. دا په تاریخ د افغانستان کې کابل پلازمینه یا ور د سقاو په وخت کې لوډوله کې انګریزانو ویشتله، یا ور په روسانو ویشتله، یا ور په 2001 کال کې امریکا کابل ویشته. د څلورم وار چې پنجابیان دا جرأت کوي، مخکې له دې نه په پلازمینه باندې چا جرأت نه وکړي او 4 وار خپل درس ولیده. نو دا ډله ییز حمله باندې واقعا خوشحاله د ستاینې وړ ده. واقعا یو ډېر زبردست کار شوی. دا رسالت، مسؤلیت، مکلفیت دی حاکم نظام ده چې د خپل خاورې نه، د خپل حریم نه، د خپل اتباعو نه، د خپل استقلالیت نه، بشپړتیا د ځمکې نه باید دفاع وکړي او ویې کړه په هر وسیله چې وه. کم وخت وه که ډېر وه، که یوه غولکه باندې وه، که په توره وه، که په یو توپک وه، که په هر شته وسلې په لاس لرلو سره افغانان همیشه خپله دفاع کړې ده. او پنجاب ته داسې درس ورکړ که بل واره د حمله وکړه، دا واره په 3 ورځو کې به اټک او په 5 ورځو کې به ټول پاکستان افغانان دي، ځکه تاسو مورال موږ ته معلوم ده. په 1901 کال کې هندوستان له 93,000 پوځیانو جامې وویستلې، داسې تسلیم کړله، په ګونډو یې کړله. او همداسې نور موږ ته معلوم ده مورال د دې. بله خبر کوزه خوا پښتانه او بلوچان افغانان دي، هغوی موږ سره جګړه نه کوي. په دې پاکستان پنجاب کې خپله پنجاب پوځیان مسلمانان دي، عقیده‌ایي روحیه لري، هغه له ملا سره جنګ نه کوي. او همداسې کشمیر او سندیان په دې پیږي چې هر څومره وسته هر څه سره یې بیا هم دلته مورال ضعیف ده د افغانستان په مورد کې. نو بیا هم دوی ښه د عبرت درس واخیسته او د افغانستان عزت او حیثیت او غرور بېرته په جای ځای چې موږ ټول بېرته په احساساتو په ورلو راوړو. که نه یې ډېر کلک خفه وو، نګراني درلودله، ځکه افغانان همیشه د اجنبي دښمن په مقابل کې چار څوک په افغانستان تعرض وکړي یو موټی کېږي، هر څوک د خپل شته. زما پوښتنه هم همدغه ده مارد صاحب، زما پوښتنه هم همدغه ده مارد صاحب، چې آیا نن ټول افغانان د اسلامي امارت سره اوږه پر اوږه موټي دي، یو موټي دي، یعنې پر وړاندې ولاړ دي؟ بالکل هر څوک د دښمن په مقابل کې ما عرض وکړه خپل منځ کې موږ اختلافات لرو، هر څه څلور دي، خپل درنۍ کار ته په کور کې اختلافات دي، په قوم کې مې، په کلي کې مې، په سیمه کې مې، په وطن کې مې، هغه جدا خبر ده. هر مملکت، هر کورنۍ، هر څوک په دنیا کې لري. اما د غلیم په وړاندې، د پردي په وړاندې
افغانان ټول یو لاس دي، ښځې دي او که نر دي، هر څوک په خپل شته امکاناتو، یو په قلم، یو په خوله، یو په توره، یو په منډه، یو په اوبو ورکولو، یو په وسله جوړولو، یو په لاره ولو، یو ورته پول جوړولو، په هر ډول چې دوی دا کار کوي. اوس تا داسې اوس مثلا په ګوته شمار یو څو بې غیرته لر و بر ګلخانان یا یو څه کسان چې مثلا چې نه یې ننګ معلوم ده، نه یې غیرت معلوم، ځکه خاوره د مور او د ناموس حیثیت لري. دا بې موره بې پلاره بعضې خلک پیدا کېږي چې په ضد د خپل وطن د خپل خاورې د دې لپاره چې عقده لري له قوم سره یا له حاکمیت سره، هغوی به داسې بې غیرته ژوند کړی وي، کوي به یې نیکونه به ورته میراث پاتې، هغه خپلې خبرې ساتي. اما عمومي حب الوطن من الایمان، دا بیا عمومي منفعت ده، عمومي خبره ده، عمومي غیرت ده، عمومي شرم و حیا ده او غرور هم بیرته عمومي ده. ګوره زه په لندن کې هم دا ول تاسو نه 14,000 کیلومتره ناست یم یا 12,000 کیلومتره. ما هم غرور افتخار به خوشحالي مې هم دا ده چې بیرته حداقل پنجاب جواب ولید. جواب یې له خدای دی هغه واقعي شهیدان چې دغه 9 نفره دي په خاوره په وطن په دفاع مشاسي، الله دې به مغفرت کړي او فردوس جنت ورته نصیب کړي او ټپیانو ته موږ عاجله شفا غواړو. صحیح. چې دا ټول کسان چې د پنجابیانو مقابل کې ځان قرباني کړل، دې ته وایي واقعي په وطن مین شهیدان دي، نو پاتې کیږي. صحیح. اوس بېلابېلې څرګندونې شوي دي، داسې راپورونه هم ځایي سرچینو خپاره کړي وو چې ګواکې یو بل برید هم په هلمند کې ترسره شوی وي، د پاکستان له لوري د پاکستان ولسمشر هم څرګندونې کړې وې، د پنجاب اعلی وزیر هم څرګندونې کړې وې، د پاکستان پوځ هم خپلې څرګندونې درلودې. فکر کوئ وروسته له دې به څه کیږي؟ وروسته به بل اقدام څه وي؟ آیا هر څه به بیرته سمیږي؟ دواړه هیوادونه به بیرته تعامل ته سره ځي؟ بیرته به د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت شروع کیږي؟ یا هم پاکستان په ټوله کې خپلې ټولې دروازې تړلې دي د افغانانو پر مخ باندې، بیرته به دغه دروازې خلاصیږي او که نه دغه ستونزه او دغه مشکل به یو څه نور هم دوام پیدا کوي؟ ګورې دا خو یو څرګنده حقیقت ده، ټول نړۍ په دې پوه شوه، ټول خلک چې پاکستان خلاف د ټول نړیوالو اصولو د هسې عدم مداخلې چې وخت ما ذکر وکړ، ډیپلوماتیکو اصولو، د احترام متقابل، د اوس هم جوارۍ، د اعلامیه د حقوق بشر، د جرایم جنگي کنوانسیون 1990 کال، دغه پروتوکول 1901 کال، د ټولو اصولو د منشور ملل متحد 1 فصل دی او عمل ترسره کړ. دا یو واقعیت ده. دا د افغانستان حق و چې وروسته هغه د نړیوالو باندې غږ وکړو، خبرې اترې، بالاخره بالمثل عمل وکړ. پاکستان دا خبردانه چې کوي ته د دښمن ده او د امنیت تعدیلات شورا امنیت نه باید دا ریزه کړی وای، قطعنامې باید فیصله کړې وای، په همکاري د حکومت د افغانستان دا کار ترسره کړی وای، صحیح و. هغه هم که کره شواهد و اسناد درلودی باندې دا کار وسه. اوس که دوی چارواکي خپل ملت دپاره د خپل حیثیت او عزت د خپلې کړنې د غلطۍ د تلافي دپاره خبرې کوي، هغه دوی کار ده. اما په ټوله کې دوی هم پوهېږي، موږ هم پوهېږو چې جنګ د دواړو هېوادو په ګټه نه دی، د دواړو هېوادو په شاتګ ده. سوله او امنیت، ثبات، تجارت، همکاري، مرستې یو بل سره، ځکه دغه جغرافیه کې دا دوه هېوادونه شته. که وغواړه که ونه غواړه، دا چې دا د غرب او د امریکا پروژې برنامې لري راځي دلته د شر او فساد او جنجال جوړوي، د دې لپاره چې امریکا ته زمینه یعنې که بیرته اړیکې سره عادي شي، بیرته تعامل وشي، دا د دواړو لورو په خیر دی. مورد صاحب تاسو دا موخه ده، درست؟ بله سر. یعنې که بیرته اړیکې عادي شي، تعامل شروع شي، دا به د دواړو هیوادونو په خیر وي. ستاسو همدغه موخه ده، درست؟ بالکل. دا د پرمختګ باعث کېږي. یو ترهګر که راځي یوې خواته په دواړو باندې په سیم باندې اثر کوي. اقتصادي بحران که راځي، که آفت طبي راځي، طبیعي بخره غواړم، او یا که نور مشکل جوړي، که دلته خوشحالي راځي، که دلته بې امنیتي او بې ثباتي په ټولو تاثیر لري. نو په سولو ثبات کې، په تجارت کې، په کومک او مرسته، په پانګونه کې، په سیاسي او ډیپلوماتیکو اړیکو پراخولو کې دواړو ګټه ده. دواړه په مخ کې ځي، هم له افغانستان، هم ایران، د سیمې ټول هېوادونه
دې ته دوی پام سره مارج صاحب په ډېرې بښنې سره مارج صاحب که ما ته وخت راکړي په ډېرې بښنې سره قطر او سعودي دلته غبرګون وښودلو حتی د دواړو لورو ترمنځ منځګړیتوب هم وکړلو ولې تر اوسه ملګري ملتونه چوپ دي مارج صاحب ولې دا کېدای شي کوم هغوی په دې خوشحالېږي ځکه غرب دوی برنامې لري خپل پلان لري موږ همدې ما شک و چې پاکستان ته برنامه نه یې ورکړل شوې داسې جنګونه مداخلې وکړه چې زمینه مسایل داسې دلته د هغوی راتګ ته یا خپل حریفانو روسیې او چین او ایران ته مشکلات جوړول دا بیا نور بحثونه دي په دې کې اوس نن سبا ملتونه هوښیار شوي افغانان هم په دې پوهېږي خپل ګټې او منفیت اوس نن سبا متوجه دي اما دا چې دوی قطر او سعودي له اوس نیت نه داسې یو کړنه ترسره کړه ځکه دوی په دا سیمه کې نور پلانونه دي سولامیزه لار نه تجارتي او نور لري او بیا خاصا قطر اوس غواړي افغانستان سره ښه رابطه یا پاکستان سره د سولې خبرې او بعض مشران مدیریت کوي او سعودي فکر کوم د اسلامي رسالت دپاره هم دا کار کړی اما په ټوله کې خپله پاکستاني چارواکي هم په دې باندې پوهېږي چې د جنګ او جګړه ولې تکول د دوی په ګټه نه د وخت مارزو که چې هلته خپله قومونه راجګ شوي دي د پنجاب په وړاندې باندې بیا که چیرې هغوی داسې فرصت وګوري و بیا هغوی هم د دې فرصت استفاده کوي او خپل اعمالو ته رسېږي پنجاب ته تاوان رسېږي. ډېره مننه د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارج په خپرونه کې ستاسو له ګډون څخه نړۍ منندوی یم. اوس هم د خبرونو دوام. په کابل او پکتیکا کې د پاکستان هوایي بریدونه د امیرخان متقي د هند سفر سره سم ترسره شول او تېره شپه د اسلامي امارت د ځواکونو او پاکستاني سرحدي ساتونکو ترمنځ پوځي نښتې وشوې. هند او پاکستان په سیمه کې سیالان دي او داسې انګیرل کېږي چې د یوې خوا سره د افغانستان نږدېوالی به د بل لوري ترمنځ د کرکې لامل شي. ورته مهال د افغانستان حکومتي چارواکو په وار ویلي چې اسلامي امارت متوازن او اقتصاد محوره پالیسي او سیاست لري او له هیچ چا سره دښمني نه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقي چې دا مهال په هند کې دی وایي چې افغانستان غچ اخیستی او پر پاکستانیانو د برید کولو موخه یې ترلاسه کړې ده. په کابل او پکتیکا کې د پاکستان بریدونه هند ته د متقي 5 ورځني سفر سره هم مهاله ترسره شول ځکه چې د کابل او نوې ډیلي ترمنځ نږدې اړیکې تل د اسلام آباد د اندېښنې لامل شوي دي. په هند کې له متقي پراخ هرکلی ظاهرا پاکستان په غوسه کړی دی چې د امنیتي ګواښ د له منځه وړلو په نوم یې پر کابل برید وکړ. هغه ادعا چې هېڅکله ثابته نه شوه. سره له دې ټولو د هند د بهرنیو چارو وزیر له متقي سره ولیدل تر څو افغانستان ته د سفیر په لیږلو او په هغه هیواد کې د اسلامي امارت د ډیپلوماټانو په منلو سره ډیپلوماټیکه کچه لوړه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د کابل او نوې ډیلي ترمنځ د اړیکو په پراخولو هم ټینګار وکړ. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویل چې افغانستان د خپلو ملي ګټو پر بنسټ له هند سره اړیکې پراخوي. افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو محترم وزیر صاحب کوم سفر هندوستان ته لري دا د افغانستان او د هندوستان ترمنځ د اړیکو موضوع ده دا د بل چا په مقابل کې نه ده. موږ هېڅکله نه غواړو افغانستان د سیمه ییزې کشمکشو پالیسیانو لوبغاړي په میدان بدل شي بلکې موږ خپل منافع لرو خپل منافع تعقیبو او د هندوستان سره زموږ د اړیکو یوه اړتیا ده. د افغانستان خپله اړتیا د هندوستان خپله اړتیاوې لري هغه د هېچا په ضد هم نه دی او موږ د بل چا نه د کوم بل هېواد په ضد استفاده نه کوو او باید د دې ناهیلي څوک تشویش هم ونه لري. خو پوښتنه دا ده چې څه د دې لامل شول چې پاکستان په دریم ځل پر افغانستان برید وکړي. د هند او افغانستان د اړیکو د ګرمېدو سره سم پاکستان د څه په اړه اندېښمن دی. زیر عامل اصلی از این مسئله است که تشنیت گویا پاکستان متحد از دو کشور موجب میشه تا پاکستان نتونه در امور داخلی دو کشور دخالت کنه. گرچه در ماده دوم سازشنامه توافقنامه که بین هندوستان و افغانستان صورت گرفت در اینجا هندوستان شرط اساسی رو مونده که در افغانستان هیچ سازمان تروریستی علیه هندوستان به اصطلاح پشتیبانی حمایه و ایجاد نشه. خب به هر حال با آن هم هندوستان از جانب افغانستان اطمینان خود حاصل کرد ولی پاکستان متاسفانه هنوز اطمینان کامل حاصل نکرده و با بهانه‌های مختلف می‌خواد تا مناسبات دو کشور تیره بسازه. ادامه عملیات‌های نظامی راه حل مسئله افغانستان نمی‌باشد. باید پاکستان با پای بردن به اشتباهات خود به مذاکره و همچنان از طریق سیاسی و دیپلماتیک برگردند تا مشکلات افغانستان حل گردد. امیدوار هستم که کشور هندوستان هم همان بوده که در قسمت‌های مختلف با افغانستان همکاری نموده در قسمت وجه ساختن نیروهای نظامی و دفاعی افغانستان همکاری بکنه و تا در صورتی که اگر پاکستان بار دیگر چنین حملات علیه افغانستان انجام میدهد در کنار نیروهای هندوستان هم در کنار نیروهای افغان استاد شده و آنها را به تمویل سلاح و مهمات نظامی در قسمت دفاع از وطنشان
بسا پشتیبانی نمایند. د نړۍ د ځواکمنو او دښمنو هیوادونو ترمنځ د افغانستان په بیلابیلو حکومتونو کې د پالیسۍ جوړونې انډول کول په سیمه کې یو له لویو ننګونو بلل کیږي. عزتمند لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښه شپه.